د هند غوره لیګ لوبډلو کې مخکښه د افغانانو پر سر پیژندل شوې لوبډله یعنې سنرایزر حیدرآباد د مخکې تګ لاره هڅانه شوه، خو د ملا تیر یې له لاسه ورکړ. هغه څنګه؟ مخکې له دې چې تاسو ته دا خبر درکړم، زموږ پښتو کرکټ انفو چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. سنرایزر حیدرآباد ته د مخکې تګ لاره هڅانه شوه، خو د ملا تیر یعنې ډیوډ وارنر یې له لاسه ورکړ. سنرایزر حیدرآباد پرون د ډیوډ وارنر د ښکلي بیټینګ او راشد خان د ښه بالنګ د لیګ شپږمه بریا خپله کړه. ډیوډ وارنر د لوبې غوره لوبغاړی او راشد خان د میچ چینجر جایزه ترلاسه کړه. خو د یاد لیګ مخکښ منډه جوړونکی اسټرالیوي اوپنر ډیوډ وارنر د یاد لوبډلې سره لارې جدا کړې. وارنر د اسټرالیا کرکټ لوبډلې تمریناتي کیمپ لپاره وغوښتل شو، کوم چې د نړیوال جام لپاره انګلستان کې ترسره کیږي. ښایي ځایناستی یې نیوزیلینډی مارټن ګوفټل واوسیږي. حیدرآباد لا هم د لیګ دوه لوبې لري چې د مۍ په 2مه او د مۍ په 4مه نیټه ترسره کیږي. داسې ویل کیږي چې افغان راشد خان ارمان او محمد نبي به د یاد لیګ دوه لوبې وکړي او له هغې وروسته به سکاټلند ته سفر وکړي، چیرته چې افغانستان د مۍ په 8مه او 10مه نیټه د سکاټلند سره دوه ورځنۍ لوبې لري. مننه دوستانو چې پښتو کرکټ انفو چینل سره یاست. والسلام.